او په دې خبره باندې هم اجماع او اتفاق دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه مبارک د جنت د باغونو نه یو باغ دی. محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارک دا اصل کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه حجره ده کم کې چې په ژوند باندې نبی علیہ الصلوۃ عائشه رضی الله تعالی عنها اوسېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدغه تراتلو بیا د وفات نرستم دغه حجره مبارکه ته دا شرف حاصل دی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه وګرځیدم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیوي وفات نرسته د دنیوي ژوند نرسته چې کم ژوند ته کم عالم ته تشریف ویوړو محترم او هغه سکونت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام دغه حجره مبارکه ام المؤمنین وګرځیدم. علماء لیکي تفصیل سره دی باندې کتابونه لیکل شوی دي لکه امام سمودی رحمه الله وفاء الوفاء په نوم باندې مستقل یو دو جلد کتاب لیکل دي. تاریخ مدینه منوره په نوم باندې مستقل یو کتاب ملاویږي. علماء دې باندې ډېر تفصیل سره کتابونه لیکل دي محترمو. نو زه محترم نن ورځ کې نن بیان کې ان شاء الله العزیز دغه روزه مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک تعارف ذکر کوم به ان شاء الله مخ کی جمعه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حقوق دي په موږ تاسو هغه ذکر کوم ان شاء الله. دغه روز حجره مبارک د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها علما فرمایي د دې وګدواله هغه شپارس د دې وګدواله 14 انچ دی او پلنواله د دې 12 انچ دی 12 انچ. نن سبا چې عام کمرې سمري دغه محترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دفن ځای ګرځیدل د روزه مبارک ورته ویل کی. یو قبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغلتي دویم قبر دغلتي چې دفن شوه دی داغه اولنې یار خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د بندے دغلتي د چې کله وفات کیږي د وفات نمخ کی وصیت وکړو ول جمالاش د وفات نرسته بماوي سي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه مبارک خوا سره دروازې نه بهر بما کې دی. علی رضی اللہ عنہ فرمایي دو قسم روایت دي. علی رضی اللہ عنہ فرمایي د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لاش راوړل شو بهر کې خو دې شو. د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایلی ویل आवाज به ولګوي د بهر نه چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دن راتلل غواړي کړه دن نه اجازت ملاو شو بیا تاسو ما دن دفن کړي او که اجازت د دن نه ملاو نشو आवाज را نغه بیا تاسو ما جنت البقیع ته ویسي هغه قبرستان کې مې دفن کړي. یو روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د وفات نرستم دقل تراوړ شو. علی رضی اللہ عنہ فرمای د دن نه یو आवाज درازي حاتب غیبی او आवाज کوي ډیر په عزت او اکرام سره دلاره داخل کیدنه د ډیر په عزت او اکرام سره دن راولې داخله کوي یعنی اجازت ملاو شو. او دویم روایت د حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راضی د دن نه یو आवाज راغی په دې وخت کې. امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې دغه نور علماء خپل کتابونو کې نقل کړي ادخلوا الحبیب الی الحبیب حبیب خپل حبیب تداخل کې دن نه راولي. کله چې اجازت ملاو شو د دینه پس د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دن نه ویول شو او دغه تراغه قبر مبارک ام جوړ شو. دریم قبر دغلتی د عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوړ شوی دی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپل ژوند کې دغه بیماری وخت کې چې کله د خنجر ولګیدو د شهادت نمخ کې خپل زوی راوغوښتو عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته ویل بچی الاړ شه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها اجازه وغواړه هغه ته وایي زه عمر را لېږلی که ستاسو اجازتي نو زه به دغلته د خپل دواړو ملګرو سره دفن شم دغلته ځای ماته نصیب شي ماتم چې ځای ملاو شي دلته دی لاړو ولته ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ته دې پیغام را ورسو ول ز پلار را لېګلې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ول دې ورته مو چې امیر المؤمنین را لېګلې ورته چې عمر را لېګلې رضی الله عنه زګ کوم وخت کې چې زه وفات شم دغه وخت کې به امیر المؤمنین نه یم
عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راغه ام المؤمنین ته ویل، هغه ول جواب ورکول ها د غزه خو زمان نیت داو چې دلته به زده فن کېږم، خو ها ز ام المؤمنین ته خپل ځان باندې ترجیح ورکوم دلته به ماغه دفن شي. بیا عمر فاروق رضی الله عنه ته عبد الله ابن عمر راغه ویل سو شو بچیا وته لم دغه اجازه وشو؟ ویل ها بچیا چې کله زما د وفات نه رستا التب ورشي بیا به اجازه وغواړي، که اجازه ملاو شو ټیک ددن نه دفن کوي، که اجازه ملاو نشو بیا جنت البقیع تماوي سیال ته دفن کوي. بیا اجازه وغوښته شو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها غزه او تخالیکو او ام عقلته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دفن شو. علماء فرمایي ترتیب دې څه دی، اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې مبارکي په دې اندازې سره یا د اوږې مبارکي د دې اندازې سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دفن دی. دې پس دویم نمبر کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سینې مبارکي یا اوږو مبارک وتا دغلت بیا ورپسې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دفن دی. او دریم ځای دغلت خالی پاتې شوی دی د عیسی علیه السلام د پاره. زمونږ عقیده ده عیسی علیه السلام الله روح مال جسد ځان ته اسمان ته اوچت کړی دی. د مرګ نه قیامت نه مخکې به دوباره نازلیږي راځي به او بیا به عیسی علیه السلام حکومت کې تفصیلی وګد روایات دي د دینه پس به هغه دنیا کې وفات کیږي. دا د مرګ پیاله هر بشر له اسکل ضروری دی دنیا کې، دا په هر انسان باندې هر ساس سکون کې باندې به لازم راځي. بیا به هغه وفات شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثم لئن قام على قبري، بیا راشي زما په قبر به ودرېږي فقال یا محمد، ما ته به आवाज وکړي اے محمد صلی الله علیه وسلم لوجیبنه. نبی علیہ السلام فرمایي زه به ورله جواب ورکم، اب السلام مو کې زه به سلام جواب ورکم. نو دغلته یو قبر خالی هغه د عیسی علیه السلام د پاره پاتې دی. او چې کله هغه دوباره راشي د حکومت نه پس چې کله هغه طبي مرګ راشي د دغه نه وروسته بیا هم دقلته دفن کیږي. د نن سبا محترمو یو تصویر ملاویږي، تصویر د بریلیانو حضراتو جوړ کړي، به زمونږ ډیر ساده لوح مسلمانان اکثر نیټ باندې یا کاغذونو باندې دا روزه مبارک جوړه شوی، بیا په دې باندې وګد لوړ قبر جوړ کړي د زمکه نه اوچت سیمټي د پاسه باغی باندې شین صادر غړولای، به یو طرف ته پګړی مبارک هم پرتای. دا یاد وساتئ دغه تصویران جعلی دي. د محترم زبا اغلق تفصیل تلاړ شم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه تقریبا د نن نه 1500 کال مخکې هغه د څه بند شوی د چانه دلیدلې تقریبا 557 هجری او 1550 یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه 1540 یا 1540 کال وروسته 540 یا 45 کال وروسته دغلتی سلطان نور الدین زنگی رحم الله یو بادشاہ دی، دیش به خوبی نی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب کې راځي، یو دو دسی کسان چې سروالی تراوی رنگ مایل له ورته وی دا سپیرا پسې شوی دی دیو نما دیو زمانہ کوری کده په کلری کا ډیر پاسې دو نه دی بادشاہ وېره د خوب سره او دسه وکړو نوافل وکړه دعای وکړه دوباره ودشو. بیا خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راځي، بیا ورته وی دا سپی په ما پسې را پسې شوی دا کوری کلری کې زمانہ د بیا را پاسلو انتهایی هیبت حالات کې یری حالات کې به منځو کو دو رکعات نفل وکړه به دعا وکړه بیا ودشو. په دریم ځل بیا خوب نه ورته دا سپی زمانہ کوری کلری کا دا دفعه کې زمانہ بیا رايخ شو، دا زلزله قرار نه کوي به نوافل خپل یو مشیر راوغتو ورته وی دا واقعیا ده نن شپه چې دریم ځل دا خوب نه ما اگر ته بادشاہ شپه بیا دوباره د ود کېدو کوشش مکوي زيوزي خپل ور سره مشیر ور سره د مدینه منوره ته رااله. سبا شو ټول یو لوی دعوت وکړو د غلطي. امام سمحودی رحم الله تفصیل سره واقعي ذکر کړي.
الته دعوت کو یو عمومي دعوت دی کې اعلان کو د مدینه منورې هر کس تر تک دلته لازمي دی د اعلان نه د خبره نه د کړي چې واقع څه شوی دا څوک خبر کړي نه دي د هر کس را تک دلته لازمي او ضروری دی ډوډۍ بخوري داغه نه پس بر بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحم الله سره ملاويږي هغه په خپل لاس مبارک باندې ورته هدیه او گیفت ورکړي د خپل باندې ناشته هغه کسان ورته خوب کې خوده شوی دي چې دا د شکل والا شیطانان دي کسان دي یو کس راځي د ګوریا کسانو ته څوک ملاو نشو اعلان وکول څوک پاتې شته ول نه څوک پاتې نشته ول تاسو وګورئ خامخا څوک کسان پاتې دي ول ها یو دوه کس پاتې دي دا دوه کسا د مراکش یو دوه عیسایانو دا د مراکش حکومت دغه عیسایانو د په یو سازش او منسوبه تحت را لګل او مدینه مونږ حج ته راولېګل د حج نه پس بیا دغلتي د مروزي مبارک سره د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم خواته یو مکان دی په کرای باندې واغستو انتهایی مالدار او د حد نه زیات تحفه گیفتونه خیراتونه صدقې دا ټول سيزونه به کول خلک ځان تمایل کړي او بدغزي کې شپه ورځ عبادت ور دي وبس د چانه به ساغستنه نور لبه ور کول او دا د مغرب طریقه کاری د نن سبا دیو یو عالم وای د کراچۍ دیو ایزا یورپ ته لاړم التورلم یو مدرسه مې وکړه لوی مدرسه ده دغه پګړو والا اوس ګیرو والا ناشتي بخاری مو قرآن مو احادیث مو دا ټول سره دی مخې دري ول دومره خوشاله شوم چې ما کله وکاته و ما وی چې یورپ باغی کې هم خلک لګیا دي او دومره لوی خدمت کیږي خل په جړه مې بیا ال وجړل چې کله راته حقیقت حال واضح شو ول حقیقت داو دغه انګريزانو دغه يهود او نصاراو دا هغه ایجنټانو د دیو چې زمونږ د ملکونو نه بولی دي اصل کې يهود او نصارا دي بظاهر ته مسلمانان جوړ کړي لوی لوی مولایان هم ته جوړ کړي دي زمو استا ملکونو ته را لګي دلته به غلط عقاید نظریات خوري مسلمانانو په منځ کې هغه فرقه پرستی کې مسلمانان اچي مسلمانان خپل کې بجنګ جګړه باندې ورولي لکه دلته را تاسو لوی سړی یو نه ذاکر نایک دام د هغه خلکو فیداوار دی ډاکټر نسیم فرحت هاشمی چې رقم یو لوی فتنه ده د زماني زرانه ده دا ترجمه په مونږ باندې مکسر زګونو کې اردو کې چلیږي قران ترجمه او دا مستقل لوی فتنه جوړه شوی دا عمق د یورپ تربیت شوه خلک دي یعنی چې یورپ یو شړې تربیت کو دا زموږ ستاره خیر ده پر راځي او ردیو تفصیل سره به ان شاء الله کله یو جمعه به وایم د وراشي زموږ مسلمانانو علاقه کې ځای واخلي دا مدرسې هم جوړي جمعهونه هم جوړي دلته براشي به بلوی صدقې خیراتونه هم کوي یو لوی اعتماد به جوړ کی علاقه کې چې کله خیر اعتماد جوړ شي خلک لاس کې رااله علاقه خپل کړه د دین پس بوز د خپل عقاید او نظریات او تبلیغ شروع کی زموږ تاسو علاقه ته مراغلي دي ضرور او پنځ خوري خو زه مبارکباد در کوم تاسو ټول علاقې والا وته چې تاسو لوی جرأت کو هغه مدرسه په بند کړ چې وابیان باندې جوړی دا د لوی د غیرت کار او دینی کار تاسو کو تاسو کنن د اقدام نه چوت کړي را روان مستقبل کې به تاسو کتلې وي چې څه جوړی دا خو ها یو درخواست بلم کوم یو 15 تقریبا 15 مرلې پاتري هغه مسلمانان را پاسې کې دغه پیسې ورکې داخله ګورک کې لري کې دي سينه ان شاء الله الله ډیر غیرتی ذات دی دا په دین باندې ته غیرت وکړ ننګ وکړ پیسې ورکې ان شاء الله الله ډیر درکې بر العرض میکو سلطان نور الدین زنگی رحم الله وای نه سو خوشتره وای ها دوه کسان ستره په پلان کې ذکر هغه یو خانقاه ده هغه له چا هدیه نه اخلي هغه نور ته همیشه ورکې د چازي ته زیرا زینا بادشاہ په شو جمدق اوس د حسین او د جذباتو نه ډک دی انتهایی خو خپل خبره ښکارا کوي نه ويام دک دي کسانه ولې ګل ول راي ولې په زور را ولې چې بادشاہ طلب کړي راشي خامخا راشي دیورالا د دواړه کسانه بادشاہ مخې ته حاضر کړه چې کله بادشاہ ورته وکړه ولم دک دي غوسه خدای انتهایی خزانه کنټرول کړه دي ورته وای د تاسو د کمزي دلته سره بار راغلي دلته سکوي دی ورته مونږ خو د مراکش شو مونږ راغلی یو دلته حج راغلیو به دلته نبی له سلام روزي مبارک خواته مسجد نبی صلی الله علیه وسلم خواته عبادت کول تناسو وې کله پوری به تاسو دا دروغ وای
دیو هم حیران شو چې خبره شته دی. رو قلاره ورسره اخر خپل روان شو. هغه ځای ته چې کله دی ورننوتو سلطان نور الدین زنګي رحمه الله هلته هغه چټایي لرې کړه د زینه، دغلته یو سورنګ یې جوړ کړی و. دیو پوه شو خپله باندې ورننوتو او حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې کله دی دا سورنګ یې دومره حده پورې رسولی و چې د نبي علیه صلات وسلام د خپه مبارکه دا ګوته راښکاره شوې وه. سلطان نور الدین زنګي رحمه الله ورغی هغه ګوته مبارکه د نبي علیه صلات وسلام یې خولۍ پې ولګول ښکلی کړه. روزانه د شپې کار کوي، هغه خاوره د شپې د مدینې منورې نه بهر منتقل کوي، بیا چې ورځ کېږي بیا په عباداتو کې اختري عبادتونه کوي. ما ورته ته چې راغلي که نه دیو هم د هغو غوټې غوټې ګیرې پرېښي دي، دا پنسې بره پنډو ته رارسولې دي او دا لوی لوی دا چې منځونو ته وګورو موږ له شرم راشي. انشاءالله یو جمعه به تاسو ته حدیث ویم د بخاري، دا هغه خوارج دي چې نبي علیه صلات وسلام د دې علامات پوره په پوره ښولي دي. ما ورته موږ د څه نه متاثر شو وهابیانو نه، یاره داسې مونځ یې کوو والله چې زړه مې ورته وشو. نو دا خو نبي علیه صلات وسلام فرمان دی، د بخاري حدیث دی چې داسې منځونه به کوي چې تاسو ته به خپل منځونه سپک ښکاره شي. دا به د اسلام نه داسې وتي څنګه چې غشې هغه تیر یو ځل د لیندې نه وځي دوباره به نه راځي. ته ټرای وکړه چېرته وابي واپس نه دی راغلی جهان پېښ شي. دیو به پنسې به یې د پنډو چوتې راښکاره کړي، پنډۍ به یې خالي خالي کړي. هغه ځان به مسلمانان ګڼي نو ټول مسلمانانو ته به کافر وایي. دا نبي علیه السلام یوه علامه چې کومه ښولې ده د خوارجو نن سبا وابیانو کې ټول په ټوله باندې پوره په پوره بیا منتهی کېږي. عرض مې دا کوو سلطان نور الدین زنګي د شپې هغه خاوره منتقل کوي، ځای راکنې سورنګ وباسي، د پاسه ور باندې جانمازونه قالینونه وغوړي، هلته عبادت کوي خبیث. عمر بن عبدالعزیز انتهایی غصه دی، دواړو باره کې حکم وکړو سلطان نور الدین زنګي رحمه الله او دواړه په هغه ځای باندې قتل کړه. او بیا دغه ځای کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله لاندې د اوبو پورې ګیر چاپېره د هر سره وکېنسته او سیسې دلته وسسول د ځای بند کو مکمل چې د آینده لپاره څوک جرأت ونه کړي چې د بل ځای نه راشي دی خوا ځمکې کې زیر زمین. دیو کوشش دا کړی چې د نبي علیه صلات وسلام کم جسد مبارک دی دا منتقل کړي وي سره دې ځنه. زمونږ عقیده ده چې د نبی علیه السلام جسم مبارک دا محفوظ دی. الان کما وضع امام هدایه وایي څنګه چې یې ښودی شوی و همدقسې په خپل حال قایم دی، تر اوسه نه دی بدل شوی. یو کس دغه دور کې راپاڅېدو دومره خبره وکړه یو ملا ویل د نبي علیه السلام دا نوک مبارک شین شوی و. دغه وخت علماو د کفر فتوا ورکړه هغه باندې، بادشاه راوغوښتو حکم یې وکړو قتل کوي دا سړی. بیا دغه وخت کې علماو کتابونه ولیکل چې نبی علیه السلام په خپل روزه مبارک کې حیات ته ژوندی دی. برحال عرض مې دا کو لاندې د اوبو پورې سیسه وسسولی شو بند شو. بیا د دې 40 سال تیر شو، 40 کاله تاسو خپلې خبرې ته راولم، 40 کاله تیر شو 557 هجري نه پس یو بله واقع را پېښه شوه. دا د حلب دا یوه صوبه ده، د دې روافض شیعګان راله د مدینې منورې امیر ته گورنر ته بادشاه ته دته انتهایی تحفې او ګفټونه راوړه. شیخ شمس الدین صواب رحمه الله دا د مدینې منورې د روزې مبارکې د خادمانو رئیس او مشر و. دی وایي زما یو ملګری و دا بر سلطان د مدینې منورې خواته بار تلو بار به تلو راتلو. ویل ما ته هغه ورځ کیسه وکړه چې د حلب روافض شیعګان هغوی امیر ته بار بار ځي او ورته لوی لوی ګفټونه او تحفې پېښ کړئ او د خپلې لوی لوی رشوتونه یې ورکړه او خپله اراده ورته ظاهر کړه چې موږ دا 2 لاشونه یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د عمر فاروق رضی الله عنه منتقل کول لري کوي. دا شیعه روافض در صحابو دشمنان دي، دا صحابو ته کافر وي، د ټولو صحابو تکفیر کوي دا خبیث. او د دیو عقیده ده لکه د ایران خمینی بدبخت ملعون لیکي دی وایي چې کله زمونږ حکومت په سعودي عرب باندې راشي د ټولو نه اول به مونږ ابوبکر رضی الله تعالی او عمر فاروق رضی دغه دواړه یادوي وایي کوم 2 منافقان چې نعوذ بالله هلته دفن دي اول به دا لرې کوو پانسي کوو به یې وباسو بیا د دې ځینې نعوذ بالله. او دی وایي زمونږ چې کله حکومت راشي د مسلمانانو مور
ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی مبارک دا بد وخت وای اول با د هغه زنا دغه زناکار نعوذ بالله برا پاسو او هغه ته حد زنا ورکو هغه بر جم کو په کانو به ولو د شیعاګان روافض د نن سبا د قطعی کافر دي د کفر کې هیڅ شک نشته او تقیه کوي ما ته د خپل عقیده خو نه ښکارا کوي موجوده دور شیعه در د کفر ګڼ وجوهات دي یو وجه دار د صحابه تکفیر کوي در ملعون بچي در خبيث بچي صحابه ته کافر وي در ایران انقلاب چې نو راغله تر څو وخت پورې د خپل نظریات پټول عقاید پټول کله چې د ایران انقلاب راغی دا غینه پس بیا دی خپل ټول نجاست او خباثت او ګندګي راوېستا کتابونو را لمخت اورنه کتاب په لیکل دی د دارالعلوم دیوبند یو لوی مناظر دی مولانا منظور احمد نعمانی رحم الله ایران کی خمینی انقلاب مستقل یو کتاب ہے ملاوی کی خمینی انقلاب په نوم باندې نور علماء په تفصیل سره عرض مدا کو د موجوده دور شیعه دي کې مسلمان نشته دا ټول پټوله کافر دي مکمل ازمون د علماء اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اجماعی فتوا ده ہاں بے استاد ان کی اشکالات راځي کہ کافر دے بیل تو ولی سي نو موږ وایو اگر سعودي عرب حکومت کمزوری د الله تعالی دی طاقت ورکی چې په طاقت سره منی کی نن د پورا عالم کفر دا هغه دباو د وجنه وي نشه من کوله د خلک ورنه تو وګوره اذان استانه بدل دي مسلمانانو نه کلمه بدل دا قران بدل دي وای قران کې تحریف شوی دا قران غاصل قران نه دی صحابه ته کافر وای کنزل کوي کولاو نو به کوم په کوم خلته ته مسلمان وي دي خبيث بچی دا بدل عرض مدا کو دی وی په هغه ورځ ماته اطلاع ملاو شو چې دغه شی هغه پورا اوزار راولي سلويخ روافض شیعاګان راغلي دي نن به دغه دوه لاسونه مبارک هغه وباسي د مدینه منوره روزه مبارک نه دی وی لږ سات پس ما پسې جواب راغی امیر مدینه سے طلب کړم الته شورم ول ماته وی چې کسان به بیګات درځي او خپل کار ته پرې دو مې منه کوه زمون د زمانه د بادشاہان دا خو بس د پیسو د پاره خو به ایمان هم خرڅي کنه بوش په سوق کې ویلو ول دا زمون خاص کر پاکستانیان یاد کړیو مسلمانان ول په پیسې باندې د خپل مور هم خرڅي ته څومره موکړه کنه افیه صدیقی چا والا کړه امریکا ته زمون دی حکمرانانو مسلمانانو حواله نه کړه دا یو مسلمان راونه نه وره نه کو ایمان هغه ډیر کمزوري بیا راشي چې کله د پیسو مقابله راشي ها الحمدلله موږ مسلمانان موږ الحمدلله په خپل دین قائم ولاړو هغه جدا خبره دي چې زموږ حکمرانان به ایمان دي زموږ حکمرانان هغه خلک دي چې هغه د انګريز بچی د انګريز ټټوان دي هغه د انګريز ټټوان لګیا دي خپل دین خرڅي یو مسلمان سوچ هم نشي کولای د دې خبرو ان شاء الله دی وی بیګات سلويخ دی وای زه خپناس یم څه کولای نشم جاړه ما بچړایم تماشه کوم بیګات سلويخ کسان رالا مکمل اوزار درا کنستور سره دی دی وای انتظار کوم د غلطي چکلا دی ورلا دروازې باندې ور داخليږي نو یو سخته په دی وخت کې یو سخت زلزلہ را مدینه منوره کی او د ازمکه کلاو شو د ازمکه ځان ته د سلويخ کسان دن راغ کا ول اثرات او نشانات هم پاتې شو ول الت امیر مدینه اغم پتمو چې څوکم دیزي تراغلی دی په غلط نیت باندې اگر روغ نه دی پاتې شوی ول کله زره وختم ماته چې سو شو بیګا ول ما ورته واقع بیان کړ چې ازمکه کلاو شو ویني و وې پړه ول هغه یقین نه غستا ول رااله ول جماعت لګ راو خایا ول هغه ځکه هغه جامع هغه کپڑے خوري ورې شوی د زمکه راخلي دي ول ورته می هغه مور خور چې د هر څه قایم دي نشانات تر اوسه موجود دي دا واقعي و چې پیښ شو سلويخ کاله د سلطان نور الدین زنگی رحم الله د واقع نه رسته او به دغه وخت کې امام علامه سمهودی رحم الله د وفاء الوفا مصنف دغه زمانه چې کله سلطان نور الدین زنگی رحم الله د غزې جوړي
دی وایي زه په خپله روزي مبارک ته داخل شوی یم دغلته مې وکاته نبي علیه صلات وسلام قبر مبارک د هغې سره د ابوبکر صدیق رضی قبر مبارک د هغې سره د عمر فاروق رضی الله عنه قبر د دغې سره یو ځای خالی پاتې شوی او وایي چې زه ورغلم دومره عجیبه خوشبویي ما ته محسوس شوه چې ژوند کې مې چېرته هغې خوشبویي نه ده کتلي او وایي هو کله زه ورغلم دا د ځمکې نه یو لویش دقه عمره چوتو نه خو چوتو د دې نه نه کته د دې نه هغه قبرونه یو لویش بلندۍ کې و بس د ما ته چې خلک تصویران پیش کوي دونه قبرونه د قبر پرستو بریلیانو چې کم چوت کړي لوړ سیمټیه جوړ کړي دا ټول دروغ دی بیا تا ته وایي دا د نبي علیه السلام د قبر مبارک تصویر دی موږ هم راوړي کورونو کې م لګو دا نه دی دا جعلي تصویر دی هغه خو یو لوی شو بې په هغې باندې سره واړه کاڼي پراته ووایي او بیا د نن 1500 کاله مخکې بیا دغه بادشاه مکمل هغه دیوال پسې نور امبره کو مکمل یې بنده کړله روزه مبارکه دې ته اوس څوک دننه نشي ورتلی دا زمونږ کیمره چې کومه ده دا تقریبا 200 کاله وشو چې د دې ایجاد شوی دی نو په دغه دور کې د کیمرې ایجاد نه شوی تصویر د کم څیز اخلي او دا نن چې دومره لوی اختلاف راځي د قبر مبارکي کم طرف ته قبرونه دي کم طرف ته خالی ځای دی کم طرف ته نبي علیه السلام د روزي مبارک دا اختلاف ولې دی چا دننه لیدلی نه دی څه بند دی مکمل دا بار چې کومه جالۍ جوړه شوې ده دا د هغه دیوال نه بهر جوړه شوې ده ته صرف دننه ورشي هغه دیوال پورې برل عرض مې دا کوو نبی علیہ السلام بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال بره موخې جو مکمل بندې کو اوس روزي مبارک د څوک هم د ګستاخۍ او بیادبۍ په نیت راغلی دي الله د هغې تنظیم کړی ختم کړی دي یو کس د رومیانو د عمالو نه یو کس راغی نیت یې دا وکړو چې زه به ورځم او دغلتې روزي مبارکې خوا ته به متیازي کوم تشې متیازي به کوم ام په دغه وخت کې د ځمکې راخ کو ځان ته او تاریخ مدینه منورې والا لیکي د ده د سر په د قضیې باندې ټوټې ذرې خور لاړو مکمل یو کس راغلی دی د رومیانو نه دغلتې دا کم د روزي مبارکې دیوال دی مسجد نبوي شریف ته دغې باندې د خنزیر شکل بلاس جوړ کو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دور دی چې خبر شو راوی غوښتو فورن یې د هغې سټ والوځو قلم یې کو نو ګستاخان د روزي تقریبا تاریخ ډک دی د دې واقعاتو نه هلته ورتګ په ډېر ادب احترام سره کم خلک چې په دې سوچ راغلي وو چې مونږ دلته بېادبي وکړو ګستاخي وکړو هغه روغ نه دي پاتې شوي دا د نن دور وابیان دا همدقه ازار والي دي د دوی یو مشر دی الباني خپل یو کتاب کې لیکلی دي د وابیانو مشر دی غیر مقلدینو ځان ته جهل الحدیث وایي دی وایي که زمونږ حکومت راغی مونږ بل ټولو نه اول د نبي علیه السلام روزه مبارکه ورانو نعوذ بالله دی وایي په مدینه منوره کې چې کوم بدعات تر اوسه پورې قایم دي د هغې نه یو لوی بدعت د نبي علیه السلام قبر مبارک دی نعوذ بالله دغه خلک دي ځکه خو هغه ازهر والي دي تر اوسه ته د شکلونو ته چېرته وګوره والله انسان ته کرکه ورځي د عالم شکل دسي عالم ته چې سړی وګوري د سړي په مینه ماته شي د سړي زړه کې ځای ونیسي د دې منحوس او شکلونه الله دنیا کې مسخ شوي دي اوس جدا خبر دی چې تعالی الله عقل نه دی ورکړی نه شي کتی نو موږ څه وکړو عقل چې چاله الله ورکړی په فیصله کتل کولی شي ګوري ورته بهرحال دا خو مختصر وضاحت وکړو آداب د روزي مبارک څه دي زه به تفصیل سره وایم بلې جمعې ته انشاءالله یو ادب د روزي مبارک د نبي علیه السلام دا دی حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی دي د حقوقو د نبي علیه الصلاۃ والسلام د آدابو د نبي علیه الصلاۃ والسلام او دغه د روزي مبارک یو لوی حق لوی ادب دا دی چې موږ د هغې روزي مبارک ته ورشو یقینا انسان محروم نه پاتې کېږي د هغه ځینه انسان ته هغه ثوابونه هغه اجرونه هغه ټول شرف ورته ملاویږي ها هغه جدا خبره وه چې نبی علیه السلام کله ژوندی و خدمت کې حاضر شوې ته کم د هغې خدمت ته ورغلې زیارت دپاره کم اجرونه او کم ثوابونه او کمې درجې چې په هغې ملاوېدې هغه اوس قبر مبارک ته چې ورشي یقینا هغه خو نه ملاویږي خو ها خالی لاس هېڅوک د هغې نه واپس نه راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من حج چا چې حج وکړو زما زیارت یې ونکو فقط جفانی دې سړي په ما باندې ظلم وکړو دې سړي زما سره بے وفایي او جفا وکړه. خلک اعتراض کوي بازي یره څه ضرورت ته ورتک وری نو چې موږ ورشو قبر مبارک هم موږ نشو لیدای خو د بند دی هغه بند دیوال کې څنګه چې ما تفصیل سره ویلا نو حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله تفصیلی جواب کوي داغي وہی جواب دا دی ګوره تاسو مثال ورکئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې صحابه راغلي دي ملاقات ته بعضی صحابه په سترګو باندې نابینا وو نو نبی علیہ السلام خو لیدل نه دی کنه صرف ملاقات شوه د لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی څنګه چې هغه صحابي نه دی محروم شوه بلکې د صحابیت شرف ورته ملاو شوه دی دغه څنګه ته روزي مبارک ته ورشي التنز دی ورشي درود سلام ولولي قبر ته نږدې ورلې محرومه بنځي تاتبم دغه سي اجر ملاويږي خامخا به ملاويږي حکمن زیارت شو دغه نبی عليه السلام د روزي او دا لوی وجداله بل لوی یو حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما چې کوم لوستو منزارنی بعد مماتی چا چې زما زیارت وکړو ورستر مرګ زمانہ فکأنما زارنی فی حیاتی گویا کہ دی انسان زما زیارت وکړو بجوان کی نو یقینا هغه درجه خو نه ملاویږي چې صحابي شي خو ها اجر او ثواب نه بخالی نه زی ان شاء الله او لوی وجر هغه سره وجه لوی اعلی حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله فرمایي علما فرمایي سلف فرمایي زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل روزه مبارک کې ژوندې دی ګور دنیا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مرګ راغی مخکې ما ویلا په هر زیروح باندې مرګ راتلل په دنیا کې یقیني دي دغه سي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دنیا کې مرګ راغله دی دنیوي ژوند ختم شوه دی خو ها د مرګ نه وروسته یو دویم ژوند شروع دی برزخی ژوند ورته وي د دنیوي ژوند نه تشریف ویوړو برزخی ژوند ته د دنیا والا عالم نه تشریف ویوړو برزخ والا عالم ته په خپل روزه مبارک کې نبی علیہ السلام ژوند دی او هو احادیث دومره لوی ذخیره موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی څوک چې قبر ته نږدې ورشي درود سلام ولولي بل جمعه ته به رسکوم ان شاء الله نبی علیہ السلام فرمای من صلی علی عند قبری سمیتو څوک چې زما قبر ته نږدې درود سلام ولولي سمیتو زه په خپل اورما ومن صلی علی نائیا ابلغتو څوک چې د لری نه ولولي هغه ما ته رسول کیږي نبی علیہ السلام فرمای ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیہ السلام نشتره یو کس چې هغه زما قبر ته نږدې راځي سلام لو سلام وای مگر زدا هغه الا رد الله علی روحی الله زما روح متوجه کی زراغه سلام واورما رد هغه ته جواب ورکما نبی علیہ السلام فرمای ان لله ملائکه د الله د بار فرشتي دي سیاحین فی الارض پس مګه کی چکر لګون کړي یبلغونی من امتی السلام زما د امت سلام ما تر رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء په خپل قبرونو کې ژوندۍ منځونه کوي حیات ساته دغه حدیث په درې سندونو سره نقل لې یو سند د حدیث بالکل صحیح دی په حدیث په سند باندې هیڅ قسم اعتراض نشته بلکې امام سیوطی صاحب رحم الله خو دومره پوری وای دا حدیث حد تواتر تر رسیدل دی یعنی تواتر معنوي په باب کې خبره کوي ها علماء امام سند علامہ سخاوی رحم الله تصریح کوي ادله دلائل د حیات الانبیاء حد تواتر تر رسیدلې دي او دې باب کې محترمو چې احادیث راجمه کې لکه مثلا د مسند ابي اعلی حدیث شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اوګد حدیث ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام براشي بیا به زما په قبر باندې حاضری وکي اخري ټوکړه دا بیا به आवाज وکي یا محمد आवाज بو کې اے محمد سلام بور کې سلام بو کې نبی علیہ السلام فرمایي لوجي بنو زبر هغه سلام واورم زبور ته جواب د سلام ورکما ما وی ها په دې باب کې احادیث د مسلم شریف حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مررت علی موسی زتیر شم په موسی علیہ السلام باندې عندل کسیب الاحمر دغه سرو شګو ډیر کوي کې نظمک باندې او هو قائم یصلی په قبره موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو مونږه کو حدیث د مسلم شریف ده امدغه حدیث امام مسلم رحم الله په دو سندونو سره ذکر کوي امدغه حدیث امام ابو عوانہ رحم الله په صحیح
صحیح ابي عوانه کې په مختلفو سندونو سره نقل کړي. ما ګڼ کتابونو حدیث نقل کړي دي. امام بخاری رحمه الله په 3 سندونو سره نقل کړي. ما من احد يسلم علی امام بخاری نقل کړي ما بین بیتی و منبر روضه من ریاض الجنه. نبی علیہ السلام فرمای زما روزه مبارک جنت د باغونو نه یو باغ دی. او ما وی ها جنت کې هغه ژوندۍ اوسېږي مړه التا نه اوسېږي. جنت کې ژوندۍ اوسېږي مړه نه اوسېږي. کته وې د نبی علیہ السلام روزه مبارکه د جنت د باغونو نه یو باغ خوده خو ها نبی علیہ السلام په کې ژوندۍ نه دی. معلومیږي استاد عقیده ده چې جنت هغه یو لاشخانه ده نعوذ بالله مړه په کې اوسېږي. مولانا قاسم نانوتي سے ابراهيم الله فرمایي دی وی د مرګ نه وروسته د نبی علیہ السلام د اعزاز او اکرام یو طریقه داوا چې نبی علیہ السلام الله جنت ته بوله. خو ها دا کامل اعزاز نو. کامل اعزاز دا دی چې الله جنت په نبی علیہ السلام پسې مدینه منوره ته راوستو. ما وی ها 3 احادیث زمونږ سره په دې مسله عقیده را سره دي. څومره 3 احادیث څوک دي خطا نه کی دا ته اشکالات بدرا چي. ار موجوده دور پنځپیریان نمبر قرآن اخلی دا حدیث باقلی بینا قرآن نه منکر دی حدیث نه منکر دی. تا ته بسوي یار نبی علیہ السلام جو اندیره پکا بنو او جو اندیره وای څومره عمر د نبی اسلام 3 کاله نو ویسے جو اندیره 3 کاله عمر څنګه شو عمر مخکی صاحب نو الله دې عقل درکې د نبی علیہ السلام دنیوي ژوند 3 کاله او دنیوي ژوند ختم شوی د نبی علیہ السلام تشریف وړي د اعتراض حیثیت لري. دویم تا ته بیا وای ګوره مشاجرات د صحابه وراله صحابه کلم نبی علیہ السلام له پیسنه نه د وړي روزه مبارکه تا چې صحابه دا عقیده وي چې نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارکه کې ژوند دی نو به روزه له ورغلی خپل مسائل به حل کړی وي کنه. ما وینا صحابه څنګه نو ورتلا ما وی جواب داده صحابه څنګه نو ورتلا صحابه ته علم چې نبی علیہ السلام دنیوي ژوند ختم شوی دی اوس برزخی ژوند شروع دی هغه په ولکن لا تشعرون کې داخل دی. کمال جواب رام کې سپي پويګم نه زه تاسو ته مثال درکم. زمون وګو باندې فرشتي کرامن کاتبین دای کنه زمونږه عقیده زمون عبدالرحمن دی دیراغه ما ته وی مفتی صاحب زمانہ موبایل چرته ولویدو ته دې کسانو ته اعلانو کې زما موبایل خو چا نه کتلې ما اعلان وکړو قاری پر رحمت الله صاحب را پاسرو ما ته یار دنه لک تاسو کوم او ته څه پوښتنه وکم وې ته دته وایا چې کرامن کاتبین شته تاسو وګو باندې اوستره ته دا ژوند دغه ملائک ژوند دي غني او ژوند دي کنه ما نو د دې ته پوښتنه وکړه کنه دا استاد سره هر وخت در سره را ملائک ورته وې ته پوښتنه وکړه هغه زما موبایل کم شي کې پاتې شوی ملائکو دې وتعالى جواب تر کې درو به خی کنه. عبدالرحمن تمام ویل رحمان تپوس نه کوي ولې نه کوي د عبدالرحمن تپوس نه کول اخر دې خبرې دلیل نه ګرځي چې دغه کرامن کاتبین ملائک مړ دي خو ها دې تپوس ځکه نه کوي دې ته یقین دی کزه تپوس وکم هغه مال جواب راکی ولکن لا تشورون زرا هغه په جواب باندې نه پويګم را دیو جن جواب نه کوم دیو جن تپوس نه کوم د دیو جن نه چې هغه زمړګنه نعوذ بالله. دا قسمه شکوک شبهات اعتراضات دا حصہ ستا عقل بسې منځ د حدیثو خلاف خپل عقل استعماله چدي بچي ته بسې عقل به سي د حدیثو خلاف خپل عقل راغسته گمراهي طرف رواني. دا یاد وساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات دا د 3 احادیثونه د قران د آیاتونو نه دلالت النصر ته احادیثونه په عبارت النصر اجماع د امت په حیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه شک شوبه جایز نه ده. او څوک چې دې منکر دي زمونږ د علماء دیوبند فتوا ده د اهل سنت والجماعت د علماء فتوا ده دا سړی گمراه دی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی د مستقل امام جوړول د مکروه تحریمی دي. او ویزه تاسو ته وایم د موږ روزه مبارک ته سره سره بارسو زمونږ پیغمبر د فن دلتا مونږ چې کله په زور ال تسل درود سلام ولولو مونږ له جواب راکړی هغه کته چې برای راسه ناوري چې نږدې ورشي نو به تسل زه روزه مبارک ته ستارتلو مقصد سره یو طرف ته بریلیان راپورته شو هر ځکه موجود دی نبی رسول الله د دې ځینې چې شروع کړي نو موږ تاسو سره زه روزه مبارک ته تاسو غواړئ چې نبی رسول الله په هر ځکه موجود دی کنه به روزه مبارک ته زید سره پر اخر التر پنځبریان و بیان رااله
وینا الته چې ورشي هم نه اوري په خپله نو هلکه تاسو هلته به سره ځئ سره پاره ځئ مونږ دیوبندیان وایو د دې ځینې ورته فرشتې راسئ هلته روزې مبارکې ته چې ورشي به په خپله باندې اوري زموږ حق دی چې روزې مبارکې ته ورشو مسلمانان یو بر محترم و عرض مې دا کو حیات الانبیاء دا زمونږ اجماعي عقیده رسوک د خطا نه کې بده کی کله وخت ان شاء الله یو جمعه دوه بس کله تاسو ته بده باندې واس وکم ان شاء الله بر العرض مې کو د نبی علی السلام روزې مبارکه لورتګ دا یو لوی اجر لري لوی ثوابونه لري لوی عبادت ته ده حدیث کې راځي حضرت کعب رضی الله تعالی فرمایي د نبی علی السلام روزې مبارکه ته د ورځې هم او یا زره فرشتي حاضرېږي چې کله شپه شي بیا او یا زره فرشتې حاضرېږي او یا زره د ورځې او یا زره د شپې د نبی علیه السلام قبر مبارک خپل ګیره کې اغستې روزه مبارکه خپل ګیره کې اغستې درې واړه قبرونه او هو نبی علیه السلام درود السلام وایي څوک چې دلته حاضري کوي د هغوی لپاره دعا غواړي د مغفرت دغه ځي ته ورتګ دا لوی اجر لري د اجر نه دغه خالي نه دي د نن سبا وابیان او دغه پنځپیریان او دغه ټول خلک دا ته منع کوي مخکې ورتېر کال ما سره د تاکال یو ارباب دی زه یو پروګرام ته بوتلم گاڑی کې را سره و نو ما ته وایي چې زما پلار کټر وابي و لوی وابي و ول چې کله حج لاړو نو به توبه وسته واپس راغی ما ورته ولي